أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ آل عمران سلورم پارہ آیات نمبر 146 147 148 د غزوه احد متعلق تفصیل سره بیان مخکې وشو او دا آیاتونه مبارک هم د غزوه احد په موقع باندې چې مسلمانانو ته څومره تکلیف رسېدلی و نو په دې کې الله پاک هغې ته تسلي ورکوي او د مخکنو امتونو د مجاهدینو صفات ورته بیانوي چې جهاد دا یوازې په دې امت باندې فرض نه دی بلکې د دې نه مخکې امتونو باندې هم جهاد فرض و او هغه مجاهدینو د خپلو پیغمبرانو علیهم السلام په ملګرتیا کې د کافرانو سره هغوی جهاد کړی دی او دغه مجاهدین دا ټول الله والا خلق و خالص د الله پاک د رضا د پاره جهاد کړی دی او اگر کو دشمن به د هغې په مقابله کې زیات ولې نو لکه دویمې پارې په آخر کې د طالوت بادشاه او د جالوت واقعه ذکر ده چې په هغې کې د طالوت بادشاه سره 313 مجاهدینو سره د هغه بادشاه او په مقابله کې جالوت یو ظالم بادشاه او د هغه سره 1 لاک فوج د هغه 1 لاک فوج په مقابله کې هغه 314 مجاهدین کلک او مضبوط ولاړو او الله پاک دغه 313 مجاهدینو ته فتح او کامیابی ورکړې ده او هغه 1 لاک مسلح فوجونه چې هر قسم اسلحه ورسره وه هغې ته الله پاک شکست ورکړی دی د دغې مجاهدینو نظر هغه د الله په ذات باندې و د الله پر رضا باندې نظر او نیت او اراده د الله د رضا وه او اجر او ثواب په نیت باندې چې الله پاک به په دې باندې مونږ ته اجر او ثواب راکوي. دغه شان د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغې ایمان څومره مضبوطو چې کله د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې د مسلمه کذاب چې دروغجنو
په دروغ باندې د پیغمبري دعوه کړې وه هغې سره مجاهدینو جهاد وکړو او په هغې کې یو روایت کې راځي چې 1200 کسان شهیدان شو او په دویم روایت کې دی چې 1400 کسان شهیدان شو په هغې کې د ختم نبوت دپاره دا جنگ شوی او د ختم نبوت د دفاع دپاره او د دغې دروغجن خلاف چې دی قتل شي دی مردار شي نو هغه الحمدلله په دغه جنگ کې مردار شو او د هغې فتنې الله پاک نام و نشان د دنیا نه ختم کړ هغې کې یو صحابي گرفتار شو حضرت حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه دا مسلمه کذاب هغه ته پیش شو نو هغه نه تپوس وکړو چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلی په کوم نیت باندې راغلی نو حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه هغې ورته وفرمایل چې زه د الله پاک د رضا دپاره د جهاد په نیت راغلی یم چې ته دروغجنې تا د پیغمبرۍ دعوه کړې ده تا سره د جنگ په نیت باندې زه راغلی یم نو مسلمه کذاب ورته وویل چې زه خو مسلمان یم کلمه ویمه د هغه په وړاندې کلمې وویله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله چې زه خو ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منم او د هغه په توفیل باندې الله پاک ما ته پیغمبري را کړې ده نو ته که د خپل ځان خیر غواړې نو ته زما پیغمبري ومنه په ما باندې ایمان راوړه بس تا به پرېږدو حبیب بن زید رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې زه بالکل تا پیغمبر نه منم ته چې هر څه کې هر څه راسکې ستا لاس آزاد او زه ستا د پیغمبرۍ اقرار نه کوم ځکه ته دروغجنې د نبي علیه الصلاة وسلام نه وروستو بل پیغمبر دنیا ته راتلو والا نشته دی مسلمه کذاب پې دبه واچو چې ستا د بدن یو جوړ به کټ کومه او ته به آخر دې ته مجبوره شي چې زما پیغمبري به ومنې هغه ورته وویل که دا ټول بدن مې ټوکړې شي او ستا پیغمبرۍ منلو ته تیار نه یم نو جلاد ته حکم وکړو وی دا یو لاس دې نه په دې ځای کې دی مړوند کې کټ که لاس یې ترې کټ که اوس وایه وی اوس هم ته دروغجنې بیا ورته په دې سنګل کې ترې کټ که وی اوس وایه وی اوس هم دروغجنې بیا ترې په دې اوږې سره کټ کو بیا یې ترې تپوس وکړو بیا ترې دا بل لاس بیا دا خپې درجه په درجه باندې په یو جوړ باندې لاسونه خپې ترې کټکول او تپوس به یې ترې کوو چې زما پیغمبري منې هغه ته بالکل نه منم دروغجنې بیا اخره کې په نیزه باندې وویشتو په سینه باندې او شهید یې کړو نو څومره جهادونه د دې نه مخکې شوي دي د نبي علیه الصلاة وسلام په مبارک ژوند کې نو په هغې کې ټوټل مجموعي تعداد د شهیدانو 259 دی 200 او یو کم شپېته دغه مجاهدین شهیدان شوي دي او په دې یو جهاد کې چې د ختم نبوت د دفاع دپاره شوی دی په دې کې 1200 یا 1400 صحابه شهیدان شوي دي چې په دې کې 200 کسان دا د قرآن مجید مکمل حافظانو دومره لویه قرباني مجاهدینو ورکړله مؤمنانو صحابه او تابعینو دومره لویه قرباني ورکړله د ختم نبوت د دفاع دپاره د دې نه د ختم نبوت مسله معلومه شوله چې دا څومره اهم مسله ده چې دې دپاره 1400 یا 1200 صحابو خپل ځانونه قربان کړي دي او د دروغجن هغه پیغمبري یې منلې نه ده دغه شان قادیانان هم خلقو ته دوکه ورکوي څنګه چې مسلمه کذاب کلمه وویله چې قادیانی یو ساده مسلمان سره مخامخ شي هغه هم ورته کلمه ووایي زه خو کلمه وایم زه خو مسلمان یم زه مونځ کومه روژه نیسمه زکات ورکومه دا کومه هغه کومه نو دغه قادیاني نه به تپوس وکړي چې ته د مرزا غلام احمد قادیاني باره کې څه وې چې ته زه مسلمان یم نو ته په هغه باندې لعنت ووایه نو ته چې قادیانی وي نو دی بالکل په هغه باندې لعنت نه وایي دا مسلمانان دوکه کوي په دې باندې دغه شان مسلمانانو ته مختلف قسمه لالچ ورکوي کله د بهر ملک د ویزې لالچ ورکوي کله د روزګار او کله د نکاح او د وادو کله د یو څه بل څه د تعلیم د سلسلې د هغې د اخراجاتو چې بهر ملک ته د لیږو تعلیم دپاره د روزګار دپاره او دغه شان د مسلمان په ایمان باندې ډاکه غورځوي او مسلمان سادی هغه د دنیا دپاره خپل آخرت او ایمان هغه برباد کړي نو دغه مجاهدین چې کوم د مخکنو امتونو د خپلو انبیاء علیهم الصلاة والسلام په ملګرتیا کې د کافرانو سره جهاد وکړو
نو په هغه جهاد کې هغې سستی ونه کړله چې کوم تکلیف هغې ته رسېدلی او د الله په لاره کې د هغې په وجه سستی نه ده کړې نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته الله پاک په دې کې تعلیم ورکوي چې څنګه هغې سستی نه وه کړې نو دغه شان تاسو به هم سستی نه کوئ. دویم صفت د هغې ذکر کړی دی چې هغې د دشمن په مقابله کې کمزوري نه ده ښکاره کړې نو تاسو به هم کمزوري نه ښکاره کوئ. او دریم صفت دا ذکر کړی دی چې هغې د دشمن په مقابله کې دباو شوي نه دي، د دشمن په دباو کې نه دي راغلي. که د مجاهدینو تعداد کم و خو الله پاک هغې ته فتح او کامیابي ورکړې ده، کلک ودرېدلي دي د دشمن په مقابله کې. نو تاسو به هم د دشمن نه، د جنگ د میدان نه، د جهاد د میدان نه به تښتئ نه. او څلورم صفت د هغې د صبر او د استقامت ذکر کړی دی، والله یحب الصابرین، چې صبر کوونکي د الله پاک خوښ دي چې د جهاد په میدان کې صبر کوي، د دشمن په مقابله کې صبر کوي، کلک او مضبوط د جهاد په میدان کې ولاړي. دا څلور صفات دی په دې لومبني آیت مبارک کې د مخکنو امتونو د مجاهدینو ذکر کړي دي. نو تاسو به هم په دې صفاتو باندې عمل کوئ، دا صفات به ځان کې پیدا کوئ. نو څنګه چې هغې سره الله پاک مدد کړی دغه شان به الله پاک تاسو سره مدد کوي. په دویم آیت مبارک کې بیا د هغې مجاهدینو دعا ذکر کړې ده چې هغې به د جهاد په میدان کې ولاړو خو د الله پاک نه به دعاګانې هم غوښتلې، ځکه دعا دا د مسلمان هتیار دی، دا د مسلمان اسلحه ده او دعا ته د عبادت مغز ویلی دی. الدعاء مخ العبادت، دعا د عبادت مغز دی. نو چې انسان عبادت کوي نو دعا به غواړي چې ای الله زما دا عبادت قبول کا. نو هغه مجاهدینو به څنګه دعا غوښتله؟ هغې به د خپلو ګناهونو او د خپلو کمو او کوتاهو د الله پاک نه معافي غوښتله، ځکه هغې ته پته وه چې انسان ته نقصان رسیږي، تکلیف رسیږي، د جهاد په میدان کې شکست ملاویږي، نو دا د دې خلقو د تیرو شوو ګناهونو نتیجه او اثر وي. نه هغې د تیرو شوو ګناهونو د الله پاک نه معافي غوښتله او په هغه وخت کې چې کومه کمی کوتاهي به کېدله د هغې به هم د الله پاک نه معافي غوښتله. نو تاسو هم په دغه دعا باندې نظر وکړئ او دغه دعا تاسو هم وغواړئ د الله پاک نه، څنګه چې په غزوه احد کې د هغې د کمۍ او کوتاهۍ په وجه باندې هغه ګټلی شوی میدان او فتح او کامیابي هغه عارضي طور په شکست باندې بدله شوله چې 50 تیراندازو هغې خپله مورچه پرېښودله او د هغې په وجه باندې مسلمانانو ته ډېر لوی نقصان ورسېده. او د دعا دویمه حصه د هغې دا وه چې ای الله زمونږ قدمونه د جهاد په میدان کې مضبوط کا، چې موږ مضبوط ودرېږو او ثابت قدم پاتې شو د دشمن په مقابله کې او د جهاد د میدان نه رستو نشو. او د دعا دریمه حصه د کافر قوم په مقابله کې د الله پاک نه مدد غوښتل چې ای الله ته موږ سره امداد وکړه او د دې کافر قوم په مقابله کې موږ ته غلبه راکړه او فتح او کامیابي راته راکړه. نو دا دعاګانې د جهاد په میدان کې الله پاک د هغې قبول کړلې او د هغې نتیجې په دریم آیت مبارک کې وروله چې الله پاک دغې خلقو ته په دنیا کې هم د خپلو اعمالو بدلې ورکړلې او د آخرت چې کوم ښایسته بدلې دي نو د هغې ورسره الله پاک وعدې کړي دي هغه به په آخرت کې ورکوي. وکأی من نبی او ډیر انبیاء علیهم السلام چې مخکې تیر شوي دي قاتل جهاد کړو معه د هغې پیغمبر په ملګرتیا کې ربیون الله والا خلقو کثیرون چې ډیرو په ګڼ تعداد کې هغې خلقو د خپلو انبیاء علیهم السلام په ملګرتیا کې جهاد کړی دی. د دې نه دا معلومه شوله چې جهاد یوازې په دې امت باندې فرض نه دی بلکې مخکنو امتونو باندې هم جهاد فرض و او بعضې امتونه داسې وو چې هغې په دې کې کمزوري ښکاره کړې ده لکه بني اسرائیل چې موسی علیه السلام ورته حکم وکړو چې تاسو لاړ شئ او د هغې قوم جبارین سره مقابله وکړئ. نو هغې ورته په جواب کې فاذهب انت وربک فقاتلا
انا ها هنا قاعدون تلاړ شو ستا رب دې لاړ شي تاسو د ملګرتیا وکړي او تاسو جهاد وکړئ د هغې کافر قوم سره جبارینو سره او چې کله تاسو جهاد کې غالب شئ نو بیا موږ ته ووایئ موږ به درپسې بیا هغه ځای ته درشو انا ها هنا قاعدون موږ به په دې ځای ناست یو موږ جهاد ته نه ځو نو الله پاک په میدان تیه کې 40 کاله د دغې جملې په وجه باندې هغې حصار کړل چې هغې ویل انا ها هنا قاعدون موږ به دلته ناست موږ جهاد ته نه ځو 40 مربع میل میدان و سحر نه تر ماښامه پورې به مزل وکړو شپه به کوم ځای کې راغله چې سحر به راپاڅېدلو به یې کتل نو چې پرون سحر کوم ځای نه روان شو په هغه ځای کې به دا 40 کاله الله پاک په دغه میدان کې حصار کړل د جهاد نه کولو سزا ورته الله پاک دغه ځای کې ورکړله نو هغې خلقو په جهاد کې کمی کړې وه سستی کړې وه کمزوري ښکاره کړې وه د هغې ته دنیا کې م الله پاک سزا ورکړه او په آخرت کې به ورته هم ورکوي او چا چې په جهاد کې کمزوري نه ده ښکاره کړې سستی نه ده کړې د کافر قوم په مقابله کې ډټ کر مقابله کړې د کلک ولاړ دي د جهاد په میدان کې د هغې سره د الله پاک د دنیا او د آخرت د مدد او د بدلو وعدې دي فما وهنو نو هغې سستی نه ده کړې لما په وجه د هغه تکلیف اصابهم چې رسېدلی و هغوی ته فی سبیل الله د الله پاک په لاره کې په جهاد کې کوم تکلیف رسېدلی و هغې هم کسان شهیدان شوي وو هغې هم زخمیان شوي وو د جهاد په میدان کې لیکن هغې سستی نه ده ښکاره کړې وما ضعفو او نه کمزوري ښکاره کړې ده وما استکانو او نه د دشمن نه یریدلی دي والله یحب الصابرین الله پاک محبت ساتي د صبر کوونکو خلقو سره دا صابرین د الله پاک خوښ دي چې د جهاد په میدان کې د صبر او د استقامت یو لویه نمونه پیش کړي او کلک او مضبوط ودرېږي وما کان قولهم او نوه خبره د هغوی الا ان قالو مگر دا چې هغوی به ویل دعای غوښتله د جهاد په میدان کې څنګه چې د بدر په میدان کې نبی علیه السلام الله ته په سجده باندې پروت دی ټوله شپه او د الله پاک نه دعاګانې غواړي چې ای الله دا یو موټی مسلمانان په لږ تعداد کې که دوی ته شکست میلو شو نو ستا نوم اخیستو ولا په دنیا کې څوک پاتې نشي نو ای الله د خپل نوم په خاطر باندې د 313 مجاهدینو ته فتح او کامیابی ورکړه نو دعا یې وغوښتله او په خپله د جهاد په میدان کې ولاړ دی نو الله پاک فتح او کامیابی ورکړله نو دغه شان د تېره شو امتونو مجاهدینو هم د الله پاک نه دعاګانې غوښتلې ربنا اغفر لنا ربنا ای زمونږ ربه اغفر لنا بخنه وکړې موږ ته ذنوبنا زمونږ د تیرو شو ګناهونو چې مخکې موږ نه کومه کمی کوتاهي شوې ده چې د هغې اثر په موږ باندې ونشي او جهاد کې موږ ته شکست میلو نشي و اسرافنا او کم زیاتې چې کړی دی موږ فی امرنا په خپل کار کې په خپل معاملاتو کې نو د هغې م راته معافي وکړه یعنې تېره شوو ګناهونو م راته معافي وکړه او په موجوده وخت کې کومه کمی کوتاهي شوې ده یا زموږ نه کېږي نو ای الله هغه م راته معاف کړه وثبت اقدامنا او مضبوط کا قدمونه زمونږ د جهاد په میدان کې وانصرنا او مدد وکړه زمونږ سره علی القوم الکافرین د کافر قوم په مقابله کې نو چې دا دعاګانې وغوښتلې نو الله پاک د خپل مدد وعدې راولېږلې او هغې ته یې د دنیا بدله هم ورکړه او د آخرت یې ورته هم ورکړه فآتاهم الله نو ورکړه الله پاک هغوی ته ثواب الدنیا بدله د دنیا چې هغه په جهاد کې فتح او کامیابي و مال غنیمتو او دا شان نور چې څه ورته الله پاک ورکول غوښتل علاقې هغې فتح کړلې هغه د مسلمانانو په قبضه کې او د هغې په نگرانۍ کې راغلې نو دا د دنیا بدله شوله وحسن ثواب الاخره وحسن او خیسته ثواب الاخرتی بدله د آخرت یو طرف ته ثواب الدنیا ذکر کو
او چې بل طرف ته د آخرت ثواب الاخره ذکر کوي نو هغې سره حسن لفظ ذکر کو ښایسته چې اصل سیز هغه آخرت دی اصل بدله د آخرت ده او د مجاهدینو نظر به د آخرت په بدله باندې د دنیا د پاره به جهاد نه کوي چې مال غنیمت به ملو شي یا که جهاد کې شهید شم نو خلق به راته شهید وي او که ژوندی رالم نو خلق به راته مجاهد او غازي وي په دې نیت باندې نه بلکې د الله پاک د رضا او د آخرت د ثواب او د بدلی په نیت باندې به جهاد کوي نو دنیا به مرته الله پاک ورکوي او د آخرت هغه نه ختمېدونکې ثواب او بدله او اجرونه ثوابونه هغه به الله پاک ورکوي والله يحب المحسنين والله الله پاک يحب محبت ساتي المحسنین نیکی کوونکو خلقو سره نو جهاد دا ډیره لویه نیکی ده د جهاد په میدان کې ودرېدل دا یقینا ډیره لویه نیکی ده نو داسې نیکان خلق چې د جهاد په میدان کې کلک او مضبوط ولاړي دی سره د الله پاک محبت دی دا د الله خوښ دی وکأی من نبی او ډیر پیغمبران علیهم السلام چې مخکې تیر شوي دي قاتل معه جهاد کړو د هغه پیغمبر په ملګرتیا کې ربیون الله والو خلقو کثیر چې ډیرو فما وهنو نو هغې سستی نه ده کړې لما په وجه د هغه تکلیف اصابهم چې رسېدلی و هغوی ته فی سبیل الله د الله پاک په لاره کې وما ضعفو او هغې کمزوري نه وښکاره کړې وما استکانو او هغې د دشمن نه یریدلی نو والله يحب الصابرین الله پاک محبت ساتي د صبر کوونکو خلقو سره وما كان قولهم او نو خبره د هغې الا ان قالوا مگر دا چې هغې به ویل د جهاد په میدان کې دعاګانې غوښتلې ربنا اغفر لنا ای زمونږ ربه بخښنه وکړي مونږ ته ذنوبنا زمونږ د تېره شوو ګناهونو و اسرافنا او د اسراف زمونږ چې مونږ زیاتې کړی دی فی امرنا په خپل معامله کې په خپلو کارونو کې نو هغه م راته معاف کا وثبت اقدامنا او مضبوط کې قدمونه زمونږ د جهاد په میدان کې وانصرنا او مدد وکړي زمونږ سره علی القوم الکافرین د کافر قوم په مقابله کې فآتاهم الله نو ورکړه الله پاک هغوی ته ثواب الدنیا بدله د دنیا وحسن ثواب الاخره او ښایسته بدلی د آخرت ورته هم ورکړي والله يحب المحسنین الله پاک محبت ساتي د نیکی کوونکو خلقو سره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته